اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو خویندورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره، حمد و ثنا د هغه ذات په دربار کې چې زمونږ خالق او مالک دی، مالک د کل کائنات دی، رازق د کل مخلوقات دی، رحمان رحیم دی او زمونږ د زړونو په رازونو خبردار دی. دومره لوی طاقت دی او بیا بشمیر درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې خاتم النبیین او خاتم المرسلین دی. او د هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی زمونږ څومره مسلمانان خویندرونه دي د هغوی په زړه کې څه قسم تمنا ده، څه قسم خواهش دی، څه ارمان دی، الله رب العزت دی د خپل دره پوره کړي. نننی عمل چې کوم دی دا ډېر یو ناشنا عمل دی، حیران به شئ. دا یو تعویض تاسو ته زه ښیم، دا داسې تعویض دی چې دا کم کس ولیکي او ځان سره یې کړي، د دې دومره برکات دي چې د ده څه مسله وي. داسې انسان خو شته دی نه، یو د الله ذات دی چې هغه پوره دی، نور خو داسې انسان شته دی نه چې د هغه به څه نه څه مسله به ورته نه وي. نو دا تعویض نننی چې کوم دی دا د الله رب العزت د نومونو چې کوم صفتي نومونه دي د هغې یوه مجموعه ده او ډېر ناشنا تعویض دی. او بس دا تاسو ته زه ښیم نن دا داسې تعویض دی چې دا څوک غټ عاملان له لاړ شي او عامل څومره غټ نه وي، نو ما تر 2 لک روپو پورې اورېدلي دي چې خلک د دې 2 لک روپۍ هم اخلي. نن زه تاسو د تعویض مفت ښیم، فی سبیل الله دپاره درته ښیم، الله د رضا دپاره درته ښیم. ولې چې الله رب العزت ستاسو مشکلات آسان کړي، نو الله رب العزت بس ستاسو د دې نیک نیتۍ په وجه باندې به الله زما مشکلات آسان کړي. او دعا کو چې الله دې زما مشکلات او ستاسو د ټول مسلمانانو مشکلات آسان کړي. نو دا برته ښیم. د هغې نه مخکې چې کوم دی زه دا ویډیو جوړوم دا ډېر په محنت باندې جوړوم، ستاسو دپاره ډېر محنت کوم، بس د اجازت دپاره نور څه پیسې میسې د چا نه غواړو. هر سړی ځان له ولیکئ، دا ویډیو لایک کړئ او چا چې پوره ویډیو وکتله او چینل یې سبسکرایب کړو نو هم بهتره ده، ځکه چې زمونږ به نور ویډیوګانې چې نوې نوې وظایف راځي نو تاسو ته به هغې غنټې نشان چې ووهئ نو هغه به تاسو ته نوټیفیکیشن راځي. خو دلته یو درخواست درته دا کوم چې ګورئ زه د ویډیو ډېر تفصیل سره راته ښیم. اکثر زما خویندرونه زه ویم چې ما ته د کوم ویډیو چې په کومه وظیفه ما وکړه د الله خاطر وکئ، ما نه دې باره کې تپوس مه کوئ. زما وخت ډېر قیمتي دی، ما ته دلته خلک ناستي، ما ته خلک ټلیفونونه کوي، وټسپ باندې ما ته خلکو میسجونه کوي، هغې له جواب ورکولي. نو په دې کې به پکې یو مسلمان یو خور یا ورور پکې راپاسي، هغه تا چې مولانا صاحب فلان کې وظیفه ورکړې وه که نه، نو په هغې کې څنګه چل دی؟ نو زه ورته ویم په غوسه کې ورته کله کله ویم چې کومه ژبه کې دی وایي پښتو کې، نو ورته ویم بیا یې واوره. نو ما به دې نه تنګوي، که ما تاسو تنګوي نو بس ما سه یو اپشن شته چې زه په وټسپ باندې هغه سړی بلاک کوم. نور الله رب العزت دې ستاسو او د ټولو مسلمانانو مشکلات آسان کړي. راځو خپل ننني تعویض طریقې کار ته. دا تعویضونه به چې کوم دی دا به تاسو دوه لیکئ، کیدای شي تاسو ته په سکرین ښکاري یا لږ ساعت پس تاسو ته په سکرین باندې رام شي، هم به دې طریقه به یې لیکئ. نو طریقه کار دا دی چې 2 دانې به لیکئ، یو به ځان سره په بټوه کې یا په خیلی دا شناختی کارت پکې باندې یو وړوکې غوندې بټوګۍ غوندې چې هغه هم کولی شئ او دغه هم کولی شئ چې داسې راماتې کیدی کوئ چې یاره پلسټک کې بندو لکه د شناختی کارت غوندې هغه هم کولی شئ. نو دا به طریقه کار به یې صحیح طریقه کار ډېر آسان دی. د پنساري دکان ته به لاړ شئ او هلته به اوریجنل زعفران راوالی، د 100 200 300 داسې لږ غوندې به راوالی او د هغې سره به دا به چې کله کور ته راوړئ یو وړوکې غوندې پاک شی به راوالی. نو که آب زمزم در کرو ټول نه بهتره خبره ده، که آب زمزم نه و نو د ګلاب اوبه خو هر ځای کې موجودې دي، نو دا به د ګلاب اوبو لږ غوندې به اوبه واچوئ، د پاسه پکې زعفران واچوئ، ځکه چې هسې نه چې یو داسې جوړ کړئ چې بیا پرې لیکل کېږي نه. دا ما په زعفرانو لیکلی دی او تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو داسې چل به وکړئ چې زعفرانو کې به ګلاب اوبه یا آب زمزم واچوئ. که آب زمزم میلاو شو خو ډېره بهتره ده، که نه ګلاب اوبه خو ډېرې میلاویږي. دې نه به صحیح جوړه کوي. د هغې نه پس به
د ګلاب د بوټي نه یو وړه غونتې نرۍ څانګه راماته کوي او د هغې نه به قلم جوړ کوي. پخوا به مونږ دا کوم چې پخواني خلک دي دوی قلمونو باندې پوهېږي او بس آسان چل دی که څوک نه پوهېږي په چاقو چاړه باندې هغه وتراشي او داسې قلم غونتې جوړ کوي او په دغه کې به یې تک سپین کاغذ به راولي چې کرښې ورباندې نه وي او د هغې باندې به دا تعویض لیکل شروع کوي. دا تعویض تاسو ته په سکرین ښکاري خو زه درته وایم هم به دی چې زما له بیا وروستو ما نه تنګوئ. اولنۍ کرښه کې یا الله لیکل شوی دی 15 ځل، دویمه کرښه کې یا سمیع لیکل شوی دی 15 ځل، درېیمه کرښه کې یا بصیر لیکل شوی دی 15 ځل، دغه رنګې یا رحمانو په څلورمه کرښه کې لیکل شوی دی او په 5مه کرښه کې یا رحیم لیکل شوی دی. دا چې دا ستا تعویض شو. بیا لاندې یو خانه ورسه بله ده چې دې کې فلان بن فلان به اسم فلان بن فلان په نوم د فلان کی چې زوی د فلان کی دی. نو دلته به به اسم فلان خپل نوم به ولیکئ، بن به ولیکئ او فلان د فلان د خپلې والدې نوم به ولیکئ. دا چې د ولیکل دلته یو خبر ما نه هېره شوه د تعویض لیکلو نه مخکې به څه چل وکئ چې کله ته اوس تعویض شروع کې بخښنه غواړم خو زه خیر دی څه خبره نشته. د تعویض لیکلو نه مخکې به الحمدو چې کوم سوره فاتحه چې کوم دا مونږ چې په مانځه کې وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تر ولضالین امین پورې 33 ځل به دا سوره فاتحه ووایي. پس د هغې به بیا 33 ځل به سوره اخلاص قل هو الله احد دا به ووایي او دا چې کوم دی د هغې نه مخکې به دا به ووایي او د هغې سره به څه چل وکړي چې د هغې دا ثواب به څومره چې مؤمنان مؤمنات مسلمین مسلمات چې څومره وفات شوي دي د هغې ثواب به هغوی ته وبخئ او دا به ووایي چې یا الله دا چې ما څومره دا پړاو کړو یا الله د دې ثواب څومره چې مؤمنان مسلمانان وفات شوي دي د خپلو والدینو سره څومره چې وفات شوي دي هغوی ته د دې ثواب بخم د هغوی درجات بلند کړي او د هغې نه پس به ځان دپاره دعا وکړي چې الله دا تعویض لیکمه د دې تعویض په برکت باندې زما مشکلات آسان کړي او د هغې نه پس به د خپل وس مطابق یو صدقه به چې کومه ده غریب ته به یې ورکړي. غریب لکه سوالګر نه غریب چې په محله کې دي شاګرد در سره وي کوم ځای کې ته کار کې بهر یو او د خپل وس مطابق خدای دې وکړي چې هغه یو موټی چڼې ولې نه وي. لکه صدقه دا مطلب نه دی چې ته د دیګونه پاخه کړي چې یو موټی چڼې مي بس دا ستا وس دی او که ډېر وس دې کېږي نو الله په ډېر صدقه باندې خوشحالېږي نو دا به وکړي او د هغې نه پس به دا تعویض لیکل به شروع کړي. تعویض به لیکل شروع کړي دغه طریقه مې چې ته وښوده په زعفرانو کې به د ګلاب اوبه یا د زمزم اوبه به واچوي بیا به د ګلاب د بوټي نه یو څانګه راکټ کړي د هغې نه به قلم جوړ کړي په چاقو چاړه باندې او د هغې نه پس به هغه په چې کوم دی هغه د ګلاب هغه څانګه به پای کې وهي او د هغې نه پس به په یو سپینه پرچه به یې ولیکي 2 دانې به ولیکي یو به په خپل کور کې چې کوم ځای کې ته پیسې ږدي یا محفوظ ځای کې چې کوم یا ستاسو کم درازي یا کاغم نه نو بس یو دیوال ته به زړه ځوړن کې فریم کې بند کا او دا دویم چې کوم دی دا به ښه په طریقه باندې په پلاستیک کې بند کړي او په جیب کې به ځان ساتي. ان شاء الله العزیز الله رب العزت به ستا باندې د خپلو رحمتونو چې هغه د الله رحمتونه د دولت په شکل کې دي د اولاد په شکل کې دي د نور خوشحالو په شکل کې دي الله رب العزت بر باندې د دې پاکو نومونو په برکت باندې به در باندې راوري په دې باندې یقین ساتئ. ویډیو درته بیا یو ځل وایم چې زموږ دا ویډیو لایک کړئ دا چینل مخکې بوځئ ان شاء الله العزیز ډېر بهترین اعمال به تاسو ته راځي ان شاء الله که ژوند وفا وکړه بیا به یو ځل ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې اجازت غواړم د الله په امان.